اخونیات او د اخونانو مکتب. ړومبنه اخون درویزه بابا ابتدایي زده کړې کړې وې ملا احمد نه. دویم اخون درویزه بابا په اصل وو ترک. دریم اخون درویزه بابا په خپل کتاب کې د ښکار کولو تذکره کړې ده تذکرة الابرار والاشرار. څلورم اخون درویزه بابا خواوشا زګیدلی و 940 هجری. پنځم اخون درویزه بابا خیر البیان یاد کړی دی 4 ژبو کې. شپږم اخون درویزه په تذکرة الابرار والاشرار کې سخت تنقید کړی دی په پیروخان بایزید انصاری. وم اخون درویزه د پیروخان فخر الطالبین په ضد کتاب لیکلی و ارشاد الطالبین. اتم اخون درویزه بابا د پښتو ادب دور و دویم دور. نهم اخون درویزه خپل کتاب کې د پښتونخوا لفظ کارولی دی 14 ځله. لسم اخون درویزه د پیروخان خیر البیان په ضد لیکلی و مخزن الاسلام. یولسم اخون درویزه په تذکرة الابرار والاشرار ښکار کولو د ځای ذکر کړی دی کوه جعفر اشتنهر. دولسم په مخزن ړومبنی تنقید کوونکی خوشحال خان خټک. دیارلسم پیر بابا بیت کړی و د شیخ سالار نه. څوارلسم پیر بابا پیروکار و د سلسله چشتیه سهروردیه. پنځلسم پیر ابی لور وا د بارکشاه ملیزي ملک دولت. شپاړسم تاریخ مرصع کی افضل خان خټک د اخون درویزه نسل ښودلی دی بابینی. ولسم خوشحال خان مخزن الاسلام یاد کړی دی د مخزن الاسرار په نوم. اتلسم د اخون درویزه بابا د مور نوم و بی بی قراری. نولسم د اخون درویزه بابا د وفات کال دی 1048 هجری یا 1438 عیسوي. شلم د اخون درویزه د پیر بابا سره ملاقات شوی و
982 هجري خواوشا. یوویشتم د اخوند درویزه مزار دی هزارخوانۍ پېښور کې. دویشتم د اخوند درویزه بابا د پلار نوم و اخوند ګدایي. درویشتم د اخوند درویزه بابا د غور نیکه نوم و جیون بن جنتی. څلورویشتم د اخوند درویزه په پیروخان بایزید انصاري اعتراضونه وو. وحي راتلل، خیر البیان الهامي کتاب، ځان ته امام مهدي ویل، کامل پیر، د قیامت نه منکر. پنځهیشتم د اخوند درویزه زوی په شهید مشهور دی عبدالکریم. شپږیشتم د اخوند درویزه د تصنیفاتو موضوعات دي عقاید، فقهي مسئلې، شریعت، تاریخ، سیرت، عبادت او احکامات. اوویشتم د اخوند درویزه کتابونه دي تذکرة الابرار والاشرار، ارشاد الطالبین، مخزن الاسلام، ارشاد المریدین. اتیشتم د اخوند درویزه نثر ته ویلی شي مسجع نثر. یو کم دیرش د پیر بابا خپل نوم و سید علی ترمیزی. دیرش د پیر بابا د پلار نوم و سید کنبر علی. یو دیرش د پیر بابا د قرودانی نوم و پیرابی. دو دیرش د پیر بابا د وفات کال دی 1583 عیسوي. درې دیرش د مخزن الاسلام انداز دی خطیبانه. څلور دیرش ډاکټر زبیر حسرت د پښتو ادب ړومبنی مترجم ګڼي اخوند درویزه. پنځه دیرش سید تقویم الحق په مخزن الاسلام کې د اخوند درویزه برخه ګڼي الفنامه. شپږ دیرش فواید الشریعت کتاب دی د اخوند قاسم. و دیرش د اخوند درویزه بابا زوی و کریم داد. اته دیرش د اخوند درویزه بابا وراره و مولا اصغر. یو کم څلوېښت د اخوند درویزه بابا نمسی و محمد حلیم عبدالسلام. څلوېښت د اخوند درویزه بابا شاګردان و
عمر خان شلمانی، ملا مزمن، ملا چالاک، اخون قاسم پاپینی، بابو جان، اخون میاداد.